نن زموږ په معاشره کې افسوس در افسوس، زموږ معاشره هغې د اسلام تعلیمات اکثریت پر شا باندې غورځوي. بیا خاص کر چې کوم د حیا صفت دی هغې زموږ په معاشره کې ورځ په ورځ کمزوري کېږي، ورځ په ورځ. نن چې په کومه معاشره کې د حیا نفي ده، د حیا نیستی ده او حیا ختمه سي، د حیا ختمېدل قابل تعریف عمل بلل سوی دی چې د دې معاشرې به خلک تعریفونه کوي. نن زموږ معاشره په بې حیایي کې کوم حد ته ورسېدله، د ټولو څه مخکې د زنانې د سره څه چادري ختمه سوه. تاسو د خپلو علاقو څه بغیر تاسو د لوی ښارو له ورځئ چې کوم حالت ته رسېدلی. بیا د زنانې د سره څه پړونه ختم سو. بیا چې د یو رشکۍ په شکل باندې د زنانې په غاړه کې کومه دوپټه وه هغه دوپټه ختمه سوه. بیا د زنانې اوس ګریوان لڅ، د زنانې بازوګان لڅ، د زنانې لباس په دا شکل چې د هغې د بدن ټوله اندامونه، د هغې د بدن ټوله جوړونه په دې کې ښکاره دي او دا ظاهرا ځان پټه بولي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا زنانه لڅه ده. رب کاسیات عاریات یوم القیامه، ډېرې زنانې په دنیا کې خو ځان پټ بولي، لیکن په قیامت کې د هغې بدنونه لڅ شمارل کېږي او قیامت کې هغې په لڅو بدنو باندې راپورته کېږي. لیکن چې کوم د کور مشر دی چې د هغې په اختیار کې د کور حالات دي، د هغې غریب د مزاج څه هم د غیرت جنازه ووتله. هغې د لور لباس ویني، هغې د مژور لباس ویني، هغې په کور کې د نورو زنانو لباس ویني چې هغې بالکل ورځ په ورځ د بې پردګۍ طرف ته روان دی، د بې پردګۍ طرف ته روان دی، لیکن د ده پر دې خوله باندې مهر لګېدلی دی او د ده د مزاج څه د غیرت جنازه وتلې ده. نو په دې خاطر دی د هغې نه پروا ساتي، نه د ده سره د هغې څه خیال ورسره وي، نه د هغې څه فکر ورسره وي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د کم چا د مزاج څه د غیرت جنازه ووتله، د هغې د مزاج څه ډېره ځله د ایمان جنازه وځي. لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کم چا کې غیرت نه وي په هغې کې ایمان هم نه وي. نن د پلارو د لور په مابین کې، نن په دې غټو ښارو کې د خواشو د مژور په مابین، د اخسرو د مژور په مابین کې معاشره کوم حال ته رسېدلې. هغه خبرې چې د دې څه مخکې انسان د هغې تصور نسو کولی، نن هغه پلار دی هغه لور ده، نن هغه ورور دی هغه خور ده، نن هغه خسر دی هغه مژور ده، چې دی و کومو ډرامو ته سره ناست دي، و کومو فلمو ته سره ناست دي، او کومو انسانیت سوز حرکاتو ته سره ناست دي. دې کې به بالکل د انسان مزاج داسي چې د دې کورنۍ څه د دې خاندانه څه نور د حیا جنازه، د عفت جنازه، د غیرت جنازه وتلې ده. نن پلار په سترګو باندې ویني چې بچي د جهنم پر لار روان دي، لیکن پلار د هغې د راګرځولو یوه ذره فکر نه لري. نن د قوم نوجوانان دي، د قوم زنانې دي، د قوم نوجوانان نارینه دي، هغې ټوله د مشرق پر لار باندې روان دي، د مغرب پر لار باندې روان دي، هغې ټوله د یورپ پر لار باندې روان دي، هغې د تباهۍ پر لار باندې روان دي، لیکن د چا سره د هغې د راګرځېدلو فکر نسته. که دا معاشره د غسې رواني او د کورو ماحول د غسې د بې حیایۍ په شکل رواني او د زنانو لباسونه په دغه شکل باندې روان دي او د کور د زندګۍ هغه طور و طریقې د غسې چابکې روانې دي، بیا چې د مغرب او د یورپ د کورو څه کم اوازونه او کم مناظر ښکاره کېږي، بیا به زما او ستا د کورو څومره حالات دي. په دې خاطر باندې دین خو صرف دا نه دی. نن زما او ستا په مزاج کې دا ده چې زه خو د کور مشر یم، زه دین ته راځم، زه مسجد ته راځم، زه لمونځ کوم او زما صفي اول دی او زما روژه او عبادت دی. د لور په مزاج زما څه دخل دی، د مژور په مزاج زما څه دخل دی، د کور د انسانانو څه مزاج. لیکن دین دومره محدود نه دی، دین دا جامع دین دی. لکه څنګه چې لمونځ د کور د مشر ذمهواري ده، دغه رقم د بچي راګرځول، د زنانې د لباس فکر کول او د زنانې د حیا فکر کول او د خپل بچي د را کنټرولولو فکر دا هم زموږ د دین یوه وظیفه ده. ځکه الله تعالی زور دی قو انفسکم واهلیکم نارا، ستا یوه ذمهواري دا ده چې خپل کور او خپل بچي دا به هم د جهنم سره راګرځئ. د دې به د حیا خیال ساتي، د دې به د عبادت خیال ساتي، د دې به د زندګۍ خیال ساتي او د دې به د دیندارۍ خیال ساتي. دا هم د انسان د زندګۍ مثال دی. ما درته ویل چې نن کوم ماحول دی او کومه معاشره ده، نو هغه زموږ او ستاسو ماحول او معاشره عجبه تباه ده.
نن د زنانو لباس کم حالت ته رسیږي چې څه زمانه مخکې دا لباس سبب د عار او د شرم و. نن د مزاج زنانو مزاج داسې خراب شوی دی چې هغه مزاج د دې دپاره د فخر ذریعه ده. دا په هغه مزاج باندې نن په هغه لباس باندې دا فخر کوي. او چې کم پلار دی هغه پلار ورته ګوري، او چې کومه مور ده هغه مور د دې لور و دې لباس ته ګوري، هغه خسر د دې مژور و لباس ته ګوري، هغه خاوند د دې زنانې و لباس ته ګوري. لیکن د هغې پر دې ژبه باندې څه خبره نه راځي، د هغې پر تندي باندې د یو غوټه نه راځي، د هغې په مزاج کې پر دې باندې څه اعتراض نه راځي. که یو بل سړی ورته وایي چې زنانې دا لباس زموږ د معاشرې سره لایق لباس خو نه دی، نو دا به څه ورته وایي؟ هغه پلار د ټولو څه مخکې ما درته ویل د هغې د مزاج څه د غیرت جنازه وتلي. هغه پلار د ټولو څه مخکې وایي یاره جدید دور دی او د پیشین دور دی او دا نوجوانان دي بس پرېږده چې څه آزاده زندگی تېره کړي. د هغې د دې لباس اوله دفاع مور کوي، د هغې د دې خراب لباس او د دې بې حیا لباس اوله دفاع بیا پلار کوي. زه دې پلار ته وایم چې د دې خو دوې معناوې دي. یو معنا دا ده چې مخکینی کم اسلامي لباس نو هغې ته غلط بولي، هغې ته بې ځایه لباس بولي، او دا د پیغمبر تعلیمات او دا د پیغمبر اقوال ته دا ټوله ضایع او عبث بولي. که چیرې ستا په مزاج کې دا بیا تم هغه غوندې لباس ورسره واغونده، تا پر ځان څه قیامت جوړ کړی. او که غلط نه بیا پلاره دا ستا ظلم دی چې خپل بچی د جهنم پر لار باندې ویني، خپل لور دی جهنم ته روانه ده، خپل مژور دی جهنم ته روانه ده، او خپل د کور بچان دی جهنم ته روان دي، او ته د هغې د راګرځولو فکر نه کوې. بیا په خدای قسم د معاشرې لوی ظالم ته پلاره. بیا خو د دې بچانو سره دا ظلم دی چې د بچانو د دیندارۍ فکر د سړي سره نه وي. بیا چې کله پلار د دې بچانو په خاطر الله تعالی ناراضه کی، دی د الله تعالی حکم ماتوي لیکن د بچی پر مزاج نور ګرځي. د ټولو څه مخکې الله تعالی دا بچی پر د مسلط کی. بیا د دغه پلار ناری دي، د دغه پلار بدی دي، د دغه پلار فریاد دی چې بچی زما حقوق نه ادا کوي، بچی زما فکر نه لري، بچی زما خیال نه ساتي، بچی زما د زندګۍ څخه آزاد سو، بچی زما د لاسه څه ووتی، او بچی زما د حقوقو یوه ذره خیال نه ساتي. نو پلاره تا چې د بچی حقوق نه کو ادا، د الله تعالی پر دین باندې دین نه راوګرځوئ، د بې حیا لباس څخه دین نه راوګرځوئ، د بې حیا زندګۍ څخه دین نه راوګرځوئ. بیا د بچی څخه د حقوقو غوښتلو او د حقوقو د ادا کولو څه شکوي او شکایتونه سړی کوي. نن چې په مغربي وطنو کې کم خلک اوسېږي، زموږ یو استاد زه ورسم نو چې کم بوډاګان دي یا زنانې دي هغې خو مسلمانان دي، لیکن د هغې بچان عملا انګریزان دي، د هغې بچان عملا د دینه څه وتلي دي. نو هغه پلار او مور هغه بوډا او بوډۍ هغه ما ته ژاړي چې مولوي صاحب زموږ پلار مسلمانو، زموږ نیکه مسلمانان، زموږ خاندان مسلمانانو، زما بچان انګریزان سو، زما بچان چینایان سو، زما بچان لندنیان سو، زما بچان امریکایان سو. نو بیا هغې غریبانو ته د ژړا بغیر نور هېڅ نه ور پاته. سهار هم ژړا کوي، ماښام هم ژړا کوي. زه دا ورته وایم چې تاسو خو زندګي دې حد ته رسولې ده چې اوس هر څومره په وینو باندې تاسو وژاړئ، تاسو خپل اختیار او خپل قدرت د خپله لاسه ورکړی دی. نو د دې د کنټرول د دې د ضبط اول قدم دی. هغه شاعر نه وایي سر چشمه باید بستن بمیل چون پر شود نشود گذشتن بفیل که داسې الفاظ راځي. چشمه چې اوله پیدا سي په یو سلایي خوله بندېږي، لیکن که د اوبو راډکه سوه بیا فلم نسي ورباندې تېرېدلی. نو چې کله بچی اولنی په دې ترتیباتو کې راسي، په کار دا دی چې د بچی د لباس خیال دستي وساتي. لور د که زوی دی چې بچی دا لباس تا سره مناسب نه دی، په کار دا دی چې د بچی د ټلیفون خیال دستي وساتي. بچی نه معلوم ته په دې ټلیفون کې څه ګوري، په کار دا دی د بچی د مجلس خیال دستي وساتي. نه معلوم بچی د ستا اوږده ټلیفونونه د چا سره دي، او په کار دا دی د بچی د محفل خیال دستي وساتي. نه معلوم بچی ته چې ماښام نه د چا په محفل کې ناست دي.
نو چې کله پلار ابتداءً د بچی پر حالاتو باندې لږ کنټرول ولګي بیا خو پلار وروسته نه پریشانه کیږي او که چیرې د پلار سره اول ترتیب آزاد ولاړ سي بیا ما درته ویل چې شمه چې راډکه سي بیا پر هغې باندې فلم نسي تېرېدی بیا هغې د انسان د کنټرول څخه وتلي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې دا حالات راځي زما امت کې به داسې حالات راځي چې انسانان به د لارې پر سر باندې زنا سره کوي پر دې سړک باندې چې تیریږي پر دې سړک پر لار باندې نارینه او زنانه د دې سړک پر سر به په زنا سره اخته او زما په امت کې به د ټولو څه ښه سړی هغه چې هغې به صرف په دې ته دا وایي چې دی لږ خو د لارې څه یو طرف ته سي دا به زما د امت هغه شریفه سړی دا به زما د امت او نیک عمله سړی او دې امت باندې دا حالات را رسېدونکي دي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت به د انسانیت ته سره شوسي د حیوانیت درجې او د حیوانیت په درجه کې بیا خاص کر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د ما هغې د خره نوم اخیستی دی چې د خرو درجې ته به راشوس لکه هغه حیوان چې د هغې مذکر و مونث په عامه معاشره کې یو ځایوالی سره کوي او جما سره کوي او خپل جنسي تعلق سره ساتي زما د امت نارینه او زنانه به په دغه شکل زندگی ته ورسېږي دا به هغه زمانه چې د انسانیت څخه به حیا ولاړه سي د کور د مشره څخه حیا ولاړه د کور د کشره څخه حیا ولاړه د کور د نارینه څخه حیا رخصت شوه د کور د زنانې څخه حیا رخصت شوه د ټوله انساني معاشرې څخه حیا رخصت شوله بیا به زما د امت معاشره دې حالت ته رسېږي او ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې خبره د سړي هلته یقین راځي چې سړی یورپي معاشره او مغربي معاشره اوس وویني چې هغوی دغه حال ته رسېدلی اوس چې د هغې زندگی زنا بالکل په دې شکل باندې کوي چې ته کیمره راته ونیسه زه به زنا ورته وکړم او په دې کیمره کې دا زما زنا ټولې دنیا ته ورښکاره کړه نو هغې دا حال ته اوس رسېدلی لیکن یو شی د سړي حفاظت کوي هغه شی دا دی چې انسان په مزاج کې حیا کښېږدي حیا څه معنا پر هر عمل باندې د ټولو څه لویه حیا دا ده چې دی سړی د خپل الله څخه وشرمېږي چې زما رب ما په دې عمل باندې ویني زما رب زما په دې حالت کې دید کوي او زما رب ته زما دغه حالت ور معلوم دی او زه به سبا د دې خپل حالت جواب د خپل رب په حضور کې څنګه پیښوم حق حیا دا ده چې سړی خپله زندگی د الله تعالی څخه په بیره کې د الله تعالی څخه په حیا کې د الله تعالی څخه په ترتیب کې واچوي چې پر هر عمل د خپل رب څخه وبېرېږي